بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، قدرمندو لیدونکو اوریدونکو، سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شپږیشتم د دسمبر کال 2015 چې جمعة المبارک سره سمون خوري، ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې دا دویمه برنامه ده. په اوله برنامه کې مې تاسو ته د خیبر پښتونخوا په مسایلو بحث وکړ او این حال کې د پاکستان په اقتصادي موضوع باندې چې دې باندې دوستانو هم غوښتنه کړې وه چې یو تبصره وشي او د پاکستان دا چې ویل کېږي وضع اقتصادي خرابه ده، دا په څه معنا ده؟ څومره دی بد حالت کې دي؟ آیا د دې بحران نه وتی شي که نه شي؟ نو که تاسو علاقه څوک لرئ، کولی شئ لاړ شئ په د مخکنۍ برنامه کې دا موضوعات هلته وڅېړئ. په دې دویم بخش کې چې پوښتنې او ځوابونه دي، په دې کې یو پوښتنه زموږ یو قدرمن مشر راستولې ده چې هغه د ریکوډک د ماین په حصه کې ده په بلوچستان کې، او دا د پاکستان په اقتصاد کې دا هم ډېر یو اساسي خبره ده او ویل کېږي چې هلته امریکا او سرمایه ګذاري کوي. د ده نه هدف څه دی؟ آیا امریکا هلته څه غواړي؟ رښتیا هم غواړي چې پاکستان اقتصادي خوانه تقویه شي او کوم ضرورت چې د امریکې دی هغه؟ نو په دې مسله باندې بحث کوم. دا هم ډېره مهمه موضوع ده، دې ته تاسو راشئ او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکوم. اوس راځم د همدې اولې پوښتنې نه به شروع کړم چې انجینیر صاحب لطف الله عبیدي د امریکا نه دا پوښتنه راستولې ده چې سفیر د امریکا په اسلام آباد کې دا دغه کړی دی چې امریکا بانک د په حساب د صادراتو او وارداتو بانک په نامه د ایکسپورت امپورت بانک هغې 1.25 میلیارده یعنی 1250 میلیارده ډالره لپاره د پانګونې په بلوچستان کې د منرال د ایستلو لپاره هلته سرمایه ګذاري کړې ده. او په دغه سرمایه ګذاري چې ده د دې کې به دوی کوم یو چې دوی هغه ریر منرالز چې ورته وایي کمیابه معدني مواد، ځکه چې دوی د اصلا په بلوچستان کې په دې ریکوډک کې چې دی دوه لوی مهم دغه عنصر هلته دي، یو دی کاپر دی او ګولډ دی، یعنی دغه دی مس دی او طلا ده. دا د دې ذخایر دي. د دې باندې دوستان دا پوښتنه کړې چې دا ماین به زه به دا بیا تاسو ته تشریح کوم چې دا څنګه دی. نو د دې باندې دوی دلته امریکا رښتیا هم دلته علاقه لري. ولې امریکا دلته تللې ده؟ څه اهداف یې دلته څه شی دي او پخوا ولې نه تلله؟ او نو زه به په دې ریکوډک باندې که تاسو کافي څومره چې وبه ګورم، که بیا څومره وخت پاتې شو نور به ستاسو پوښتنې راواخلم، بیا به ځوابونه وایم. ریکوډک چې ورته وایي دا د پاکستان په چاغي سیمه کې، د بلوچستان په چاغي سیمه کې چې لوی ترینه ساحه د بلوچستان همدغه چاغي سیمه ده چې به مې اتم په 1998 کې 1998 کې بام چاودنې هم دلته کړې وه. دلته واقع دی دا دغه، او دا دی په 14 کاله مخکې د دې یو قرارداد د ترکانو سره دوی وکړ او د ده په حساب دوی په دې تمه شول چې دې نه به کافي عواید دوی ته راشي. خو هلته تاسو ته بیا معلوم و چې د سترې محکمې رئیس چودري افتخار کله چې دا موضوع د دغې زرداري دی په وخت کې وشوله او قرارداد وشو، نو محکمې دا دوسیه را وغوښتله او ویلې چې دا په ډېر کم قیمت باندې ورکړل شوې ده، دغې پیسه غبند شوې ده. او خو ښکاره معلومیږي چې بهرني لاسونه و د سترې محکمې په ذریعه باندې دغه قرارداد د پاکستان ناکام کړ. خلاصه قضا حکم ورکړ چې دغه ریکوډک دغه فیصله چې شوې ده دا غلطه ده او دغه چې په کوم قرارداد ورکړل شوی دی دا د پاکستان په زیان دی، هغه یې بند کړ. هغې کې چې کوم یو کمپنۍ په دې سره دخیله وه، یعنې ترکان لاړل نړیوال محکمې ته او د پاکستان په خلاف باندې قضیه وکړله. په هغې کې دوی د پاکستان نه 6 میلیارده ډالره جرمانه وغوښتله. پاکستان بیرته په 2003 کاله یې ونیول چې د دې کمپنۍ سره دغه مسله سټل کی او دا قضیه بیرته دوی واخلي او دوی ورته ویل چې موږ هم دغه کمپنۍ دغه بیرته تاسو درکو په لږ قیمت درکو، خو تاسو زموږ مقابل کې دا کیس واخلئ ځکه 6 میلیارده ډالره پاکستان نشو ورکولی. هلته ترڅنګ ایران هم 14 میلیارده ډالر لپاره د پایپ لاین چې تیر کړو په هغه وخت کې په هغې باندې دا کړو. هلته هغوی ته خپو ته پرېوتل. دلته ترکیې ته
چون اردوګان د پاکستان د نواز شریف او د شهباز شریف سره ښې اړیکې لري د هغې په وساطت سره دا کمپنۍ دې ته راضي شوله چې دوی ترمنځ چې د کوم تفاوتات دي دا د منځه یوسي او دوی ته دا دغه ورکړي. اوس هم هغه کمپنۍ 50% د دغې چې دی ریکوډک فیصدي د هغه سره ده، 50% دا په نامه د بارک کمپنۍ باندې یادېږي. 50% د فدرال حکومت سره ده، د خپل د مرکزی حکومت سره. 50% نور د بلوچستان د حکومت سره ده، یعنی 100% که د ریکوډک د فابریکې دغه د ماین مرکز واخلي دا په دې رقم تقسیم ده. 50% د باراک کمپنۍ ده، 50% د پاکستان د مرکزی حکومت ده، 50% ده په دې فیصد چې د دې نه عواید راځي په دې رقم سره به دې منځ کې ایشل کیږي. په دې لنډو وختو کې یعنی د اګست 2023 کې په 23 د اګست 2025 کې د پرمختیایي بانک د آسیا 410 میلیونه ډالر لپاره د دې پروژې اختصاص کړل چې دا باید دلته په دې ولګیږي او دا کار دلته شروع شي. دا ریکوډک چې دی دا متوقع دی چې 10 کاله د دنه معدن شپه ورځ راووځي. شپه ورځ که د دې نه ماین کانل رواني 10 کاله دا دوام کوي. ویل کېږي چې دلته 15.9 میلیارده ټنه دلته د کاپر او دلته ګولډ چې دی یعنی دغه مس او طلا دلته موجوده ده او دا به دوی د 10 کالو لپاره راوباسي او دا په میلیاردونو ډالر دغه لري. ویل کېږي چې د دیزي د مسو فیصدي چې ده 0.1% ده او د طلا فیصدي چې ده 0.2% ده او د دې مقدار چې دی نهایتا زیات دی 5.9 یعنی څه کم 6 میلیارده ټنه دغه دلته دی. امریکا اوس په دې کې ولې خبره داخله کړې ده او پاکستان امریکا دې نه څه غواړي؟ امریکا په ظاهره باندې دا وایي چې موږ دلته 1.2 یعنی 12.5 میلیونه ډالر پانګونه کوو. 6,000 تنو ته به کار په امریکا کې د دې بابت نه پیدا شي او 1000 تنو ته به کار په پاکستان کې پیدا شي او دا سرمایه گذاري موږ کوو او په امریکا دې کې علاقه لري. اصل کې خبر څه ده؟ ولې امریکا دې سیمې ته راغلی او دې کې آیا امریکا واقعا دا غواړي دا ماین وکنل شي؟ نه. کله چې تیر ظلم د دې ماین مسله وه دا ماین امریکای پرې نه ښوده او د قاضي په ذریعه باندې هغه مراوده د ترکان سره ماته کړه او دوسیه ور باندې جوړه کړله. 15 کاله ونیول چې دا مسله دې ته راغله چې اوس پکې امریکا خپل را داخله شوله او تر اوسه پورې دا ماین د دې کار پې شروع شوی نه دی او نه پې شروع کیږي. او زه تاسو اوس هم وایم چې د باندې کار نه شروع کیږي ځکه امریکا صرف غواړي چې دوی مصروفه وساتي، نه غواړي چې دا که دغه ماین کار شروع شي او میلیاردونه ډالر د پاکستان جیب ته ولویږي خو پاکستان قرضونه خپل خلاصوي بیا نو د پاکستان سره خپې خو نه چین او روسیې هیڅوک نشي نیولی. نو د دې لپاره چې امریکا د کنټرول وساتي دلته په خپله راغی. دویم علت د دې څه دی چې ولې امریکا دلته خپله راغله؟ چون د پاکستان په طرف د ماتېدو روان دی. په دې سیمه کې د پاکستان پوځ او چینایان دي او د چینایان او پاکستان پوځ د دې ځای نه وباسي. نو دلته به کله چې دا پوځ وباسي نو امریکا باید په سیمه کې موجوده اوسي او دلته د هغې او لپاره د دې چې دا سیمه ښه کنټرول کې ولري نو دلته دغه ماینکارۍ کې چې کله امریکایان راځي دلته پانګونه کوي، سرمایه گذاري کوي، نو دلته ښکاره خبر دی چې دوی خپل کسان هم لګوي، جاسوسان هم لګوي، افراد ډېر زیاتېږي. نو دغه سیمه چې ده دوی نه تنها چې د پاکستان د کنټرول لپاره هم د نه استفاده کولی شي، هم د ایران د کنټرول لپاره او هم د افغانستان په دې ساحه کې امریکایان به دلته موجود دي. او په صورت چې دلته دا سیمه سقوط کوي او پاکستان پوځ دې ځای نه وځي او بلوچستان جلا کېږي امریکا به دلته موجوده وي. ځکه چې امریکا اوس دلته چې پانګونه کوي خو داسې خو نه دی چې دلته دوی په زرهاو کسان راولي، د کار په نامه مشاورین راولي، خپل استخباراتي کسان راولي. دوی به دلته په ماین باندې به کم کار کوي اما په سیمه باندې او په دغې باندې پاکستان باندې، په ایران باندې، افغانستان باندې به ډېر کار کوي.
او کله چې دا نظام سقوط کوي دلته امریکا به تیاره موجودی خپل تصامیم به نیسي چې څه رقم سیمه کنټرول کی او د چینایانو دغې نه کنټرول د ګوادر او د بلوچستان ساحه ووځي. نو د امریکا پالیسي او اهداف دلته اقتصادي کم، ستراتیژیک او نظامی ډیر زیات دي. یعنی سیاسی اهداف لري، جیوپولیټیک اهداف لري او ستراتیژیک اهداف لري. د ده لپاره پاک امریکا دلته اوس د په ظاهره 1.2 میلیونه ډالره یعنی د 1 میلیارډ نه زیاتې دلته سرمایه گذاري کوي لپاره دی چې د ځان ته د خپل ځای جوړ کړي او پاکستان په دې خوشاله دی چې امریکا راغله دا ماین به وځي او ماته به درکوي. دا زما خبره ځان سره ریکارډ کړي چې دا ماین امریکا نه پرېږدي وځي چې تر څو پاکستان همداسې بدبخته وي، اقتصادي وضع خراب وي او امریکې ته محتاج وي. که دا ماین وځي او دا پیسې هم پاکستان واخلي او پاکستان د امریکې د محتاجۍ نه بیا خلاصېږي، بیا د امریکا بیا هغه څنګه کنټرول کړي؟ بیا نشي کنټرولولی. د ده لپاره کنټرول همدا دی چې دا ماین به نه راوځي، د پاکستان به همداسې اقتصادي بحران او مشکلاتو کې به او په دې بابت کې به دوی دغې ته نه رسیږي خپل اهدافو ته. او بل دا دی چې د کله امریکایان دلته راشي، امریکایان به بیا په اسانه باندې د مخالفینو سره مرسته کوي او د چینایانو په خلاف باندې به هغوی نه کار اخلي، ځکه چې هغوی د چینایانو مخالف دي. اما امریکایانو سره د بلوچستان لیبریشن آرمي کسان په کاناډا کې، په امریکا کې، په اروپا کې د دې د استخباراتونو سره ډیر په اړیکه کې دي او نږدې دغه لري، دی روابط لري. نو د دې په دې اساس باندې هلته به د دې همکاریګانې نور د مخالفینو سره به وي او مخالفین به انشاءالله د نه ګټه اخلي او د ازادۍ خواته به ګامونه ګړندي کیږي. او دا ریکوډک چې دی دا زما پیشبیني ده، دا زما تحلیل دی. حقایق داسې مسایل نشته دی. په حقایقو په دغې په صحنه کې خو دی وایي چې بس امریکا ده او ماین به راوځي او کال ته موږ ته د ده نه دونه پیسې راځي. او بله ورځ عاصم منیر ویلي چې د کال 2 میلیارډه ډالره به موږ ته د ده نه بالکل پاکه سرمایه لاسته راځي. یعنی 2 میلیارډه د کال د دوی نه دوی دا تمه لري. نو امریکا خو دا نه پرېږدي دا 2 میلیارډه د جیب ته لاړ شي او دا کار وشي، بلکې دا کېږي او ستونزې به ورته زیاتوي. خو خپل د موجودیت لپاره دا وایي چې زه دې کې علاقه لرم. دې قرارداد ته راوړاندې شوی ځکه چې دغه باراک کمپنۍ چې د ترکیې ده په ریشه کې دې کې امریکایان هم ورسره دخیل دي. په دې کمپنۍ کې جزئیاتو کې یو کل دغه نه ده او دې ریشه او لایسنس امریکې ته هم وځي. نو په دې اساس باندې دغه باراک کمپنۍ چې ده په ظاهره خو د ترکانو ده، خو شاته د ترکانو نه علاوه د امریکایانو لاس هم شته دی او د دې لوبه کې دی دا کېږي. او دا مخکې ظلم چې دا لوبه یې پر باندې ناکامه کړې او په دې دوسیه کړې د ده تر شا هم د امریکا لاس و او بالکل په ښکاره توګه پاکستان د فشار لاندې نیولی. نو هیله ده چې دا برنامه لکه د بلې برنامې چې په اقتصادي مسایلو باندې بحث کړی دا سره وګورئ او د دوستانو سره شریکه کړئ. چون دا برنامه کافي اوږده شوله، فکر کوم چې د نورو پوښتنو لپاره به زه سبا ته بیا ځوابونه تاسو ته درکړم. دا مې تیار ځان سره لیکلي دي، د دې نه زیاتوم چې بعضې دوستان حوصله نه لري. که دغه وایي نو ما خو پوښتنې لیکلې وي. انشاءالله دا پوښتنې چې دي دا به زه په بله برنامه کې ځواب کړم. په همدې هیله تاسو د لوی پروردګار په امن کې غواړم. وما علینا الا البلاغ.